سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به وئ. په یوې نوې ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایمه. که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او د ګونګړي نښان هم ووهئ چې زموږ معلومات تاسو ته په اسانۍ ورسیږي. نو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې غواړم چې د تناسلي آلې یعنې غین کوږوالي په اړه تاسو ته معلومات درکړم. په مقربت کې کومه ستونزه پیدا کولی شي باید علاج یې وشي. البته لکه چې وویل شول، د تناسلي آلې کوږوالی چې په مقربت کې کومه ستونزه پیښه نه کړي هیڅ علاج ته اړتیا نه لري. ډېر ځله یوه اړخ ته د تناسلي آلې کوږوالی موجود وي، خو که دغه کوږوالی له حده زیات وي او په جنسي مقربت کې کومه ستونزه پیښوي نو معالج ته تلل غواړي. او دا یوه جدي ستونزه ده چې په ډېر کم شمېر کسانو کې ممکنه ده او په دې هکله کومه خاصه اندېښنه باید ونه لرئ. البته ډېر لږ کسان داسې دي چې د تناسلي آله یې ډېره کږه وي او ممکنه ده هغوی د مقربت په وخت کې ستونزه پیدا کړي او ښایي مجبور شي په یوه خاص پوزیشن کې له خپلو مېرمنو سره مقربت ترسره کړي. البته دغه یادونه دې لپاره کوو چې ممکن ډېر لږ کسان دغه ستونزه ولري او غوره ده تاسو قدرمن لیدونکي دې مسئلې ته متوجه وئ. البته د فایروني په نوم یوه ناروغي هم شته چې تناسلي آله کږوي، خو په دې ناروغۍ کې به تناسلي غړي کې پړسوب او التهاب موجود وي او دغه پړسوب د دې سبب کیږي چې ورو ورو تناسلي آله یو لوري ته کږه شي. دغه کوږوالی ممکنه ده د نغوز په وخت کې ډېر څرګند شي. دغه کسان ښه جنسي مقربت نشي کولی او یا ممکنه ده دردناکه جنسي مقربت ولري. پیروني ناروغۍ ممکنه ده په هر عمر کې ولیدل شي، خو له 40 تر 60 کلونو کې احتمال زیات دی. ښایي په ځینو کسانو کې دغه ستونزه خاصه او جدي ستونزه پیدا نه کړي، خو ځینې کسان ممکنه ده دردناکه مقربت پیدا کړي چې تحمل یې ورته سخت وي. د دې ناروغۍ نښې نښانې په دې ډول دي: د تناسلي آلې پر مخ پړسوب او لوړوالی لیدل کېږي او خلک یو کلک شی پرې احساسوي. دغه کلک شی ورو ورو لویږي او ممکنه ده په 12-13 میاشتو کې خپل تر ټولو لوی حد ته ورسیږي. پر دې سربیره ممکنه ده ناروغي درد ولري. هغه کسان چې پیروني ناروغي لري 2 په 3 کې ممکنه ده له درد هم وکړېږي. د دې ناروغۍ له اخته کېدو 18 میاشتو وروسته کوږوالی هم لیدل کېږي او ځینې نارینه له دې ستونزې وروسته ممکنه ده جنسي ناتواني هم ولري.